عزیز کتونکو اوریدونکو پرونی کلی ته راغلي یو. ناصر عالم بابا را سره دی او موسم به تاسو وینئ چې موسم څنګه دی. بابا چېرته راغلي یو او څه له راغلي یو؟ یاره اخوند صاحب دلته خو چې سړی راځي نو روح یې هم خوشحاله وجود یې هم خوشحاله سړی دمه شي. که ستا خیال یې زموږ په دې خاص کر په منګوره ښار کې خو د رشکو او د دې ټریفک چې کوم شور شرابه ده نو هلته خو نه د خپې دی ښودو ځای شته نه څوک د چا خبره اوري نفسا نفسي ده منډه دي ترړې دي. نو چې دې علاقو ته سړی راشي دا کوم ځای چې موږ ولاړو دا پیرونه ده جامبیل نه لږه بره څومره لار یو پیدل وواله بابا؟ یاره زما خیال دی ما تا چې روان شوي د دې کې هغه ایپ زما سره شته شاید چې موږ 15 کیلومتره پیاده به ختلي وو چړیانې او چړی باندې او واپس چې شي دغه جوړېږي 7 کیلومتره نه جانا به غالبا جوړېږي هغه ایپ شته په دې کې به زه چیک کړم خو په دې کې به ستړی کېږي نو دا یخې هواګانې د قدرت د حسن د ښکلي شنه بوټي دا خاموشي نو خیال دې کړی موږ د کوم ځای پورې لاړو خو موږ پوه شوي نه یو چې موږ ستړي شو. بالکل خو د ټایم احساس و تا ویې هلکه دا ټایم لږ دغه کېږي نو ځکه موږ واپس شو. جی بابا اورېدونکو کتونکو دا علاقه وینئ شنه علاقه ده او غرونه به تاسو به خامخا لیدلي یې ځکه ډېره ښایسته علاقه ده. خامخا به دلتې راغلي یئ سکون دی ژوند دی او قلاره قلاري ده که نه یې راغلي نو خامخا وزټ وکئ.